او دا سړی ویني چې دستار سره څنګزن روان دی. دا سړی ویني چې دستار سره څنګزن روان دی. زما په وینو یې ځاني او مالي ګټه وکړه. پردو زما له دشته غیر معمولي ګټه وکړه. پردو زما له دشته غیر معمولي ګټه وکړه. زه یې وژلی هم یم نه یې خالي ګټه وکړه. ما او تا څه وکړل په یوه بل مو ټوپک نیولي. حیران په دې یم چې کوم ابدالي ګټه وکړه. ما او تا څه وکړل په یوه بل مو ټوپک نیولي. حیران په دې یم چې کوم ابدالي ګټه وکړه. چې د دنیا په ترقۍ پسې ځان ورسوي بیرته به ومنم چې اوس دې ملي ګټه وکړه. زمونږ په منځ کې بې حسابه شوخون شوی دی. زمونږ په منځ کې بې حسابه شوخون شوی دی. خو لنډه دا ده چې انصاف حلالي ګټه وکړه. او دا سړی ویني چې دستار سره څنګزن روان دی. دا سړی ویني چې دستار سره څنګزن روان دی. زما په وینو یې ځاني او مالي ګټه وکړه. دا سړی ویني چې دستار سره څنګزن روان دی. زما په وینو یې ځاني او مالي ګټه وکړه. او په ژړغوني انداز راغی فنکاري یې وکړه. د لیوني ایاز وزیر نسوالي ګټه وکړه. دغه نور شعرونه هم دي چې څه حساس وي څه واړه اختلافات وي. په هر لوري چه ناچه اختلافات وي. روغه وشي مرور شي او بیا روغه. روغه وشي مرور شي او بیا روغه. ځنې ځنې ډېر خواږه اختلافات وي. لکه ادارو سترګو زړونه بیماران کړل. څه ناڅه به په رانجه اختلافات وي. او ځنې ځنې د تر مرګه پورې یوسي. ځنې ځنې پښتانه اختلافات وي. ځنې ځنې د تر مرګه پورې یوسي. ځنې ځنې پښتانه اختلافات وي. یوه داسې ملګرتیا ته حاجتمند یم چې نه جنګ وي پکې نه اختلافات وي. ما ایاز وزیر هغو ته هم خندلي چې زما سره ښه اختلافات وي. دغه نور شعرونه چې زما قسمته خواره او زاره کلمې تېروه. دا بېوسۍ خو وینې یاره کلمې تېروه. او ما د موسم په بدلیدونکي علم طرحه ویله. چا راته ویل چې ګناهګاره کلمې تېروه. او د سیاست وجود اوس بله پاجامه واغوسته. د تقریرونو کاروباره کلمې تېروه. د سیاست وجود اوس بله پاجامه واغوسته. د تقریرونو کاروباره کلمې تېروه. او شوخه زړګیه د جانان سترګې دې ولیدلې. شوخه زړګیه د جانان سترګې دې ولیدلې. ګډوډ قدم وهې په لاره کلمې تېروه. شوخه زړګیه د جانان سترګې دې ولیدلې. ګډوډ قدم وهې په لاره کلمې تېروه. او که ته د یار په څنګ کې ناست وې نو ثواب وګټه. د ایاز جان وزیر دپاره کلمې تېروه. مکارې اوښکې مې د هر مسلمان وپېژندې. ما دروغجنې تسلۍ د جهان وپېژندې. چې چېرته لاس واچوم بیرته په سلګو راګرځم. سپېره زړګیه په هر لوري هجران وپېژندې. زما دپاره که غږ نه کوئ نو مه یې کوئ. خو دومره ده چې عقیدې مو اسمان وپېژندې. هغه چې ما ځوروي ما هم غلطۍ کړې دي. هغه چې ما ځوروي ما هم غلطۍ کړې دي. ما د ځان ټولې کمزورۍ په جانان وپېژندې. او کیسه دې نیمه نیمه وخوړه او ختمه دې کړه. ایاز وزیره ګله ته هم کاروان وپېژندې. دغه یو څو نور شعرونه درته وایم چې کیسه درنه د پښتانه دې ټینګ ملې وتړي. ساړه پتري مې د ملګري په سینې وتړي. که په وړه وړه خبره اختلاف جوړوي بیا د نیتونه ټول عمرې د جنازې وتړي. او دغه چې تا ته معرفي یم داسې نه یم. دې خلک په ما پسې له خپل جانه کیسې وتړي. دغه چې تا ته معرفي یم داسې نه یم. دې خلک په ما پسې له خپل جانه کیسې وتړي. څه بېمانې څه بدنصیبه ملنګي مې وکړه. زه چې تېرېږم ټول کلی دروازې وتړي. او د بل د غږ په نامه ناستو پیغلو ومو بخښئ. د بل د غږ په نامه ناستو پیغلو ومو بخښئ. زمونږ بې ځایه رواجونه زمونږ خولې وتړي. او یو څو ملګري ما ایاز وزیر ته هم په کار دی. سپینې جنډې چې مې د قبر په خازې وتړي.
او په خاموشۍ مې ډېرو خلکو شکرانې وایستې، ما په خبرو کې بڼې له زمانې وایستې، او هغه چې ماته د ظلم پچپړې ویلې، زما په وینو باندې هغو کارخانې وایستې، او ستا ډایل شوی نمبر تر اوسه بند را درومي، د دې خبرې مې 1500 مانې وایستې. ستا ډایل شوی نمبر تر اوسه بند را درومي، د دې خبرې مې 1500 مانې وایستې. حاجي صاحب اغیارو زه په مذهبونو کې مصروف ساتلم، دوی په آرام زما له کلي خزانې وایستې، او بې ځایه خاندې سادهګان له دنیا جان پټوي، په مینانو خدای جوتې نشانې وایستې. بې ځایه خاندې سادهګان له دنیا ځان پټوي، په مینانو خدای جوتې نشانې وایستې. ایاز وزیره تا به ویل چې زما خپل سړی دی، په څه خبره نن ساکي له میخانې وایستې. ډېره زیاته مننه، قربان مو شم.